کې زمون په مسلمانانو ډېره سخته تیره شوه. الله روژه په خوله په هغې بمونه وورېدل. الله روژه په خوله هغه شهیدان شل. الله داسې ماشومان هم په دې روژه کې وو. روژه ماتي په ټیم په سړک روان دي، پلار نه و، مور نه وه، قوم خاندان نسب قبیل نه و، ماشوم میل چاکر روژه ماتي له لاړ شم. الله د دې ماشومانو به موږ مجرمان نه الله د دې پیغلو به موږ مجرمان نه چې یهودیان یې د سر نه لوپټې راکاږي. هغه خور مې چغوي وا معتصمه وا معتصمه. الله دا موږ په کوم غفلت کې پراته یو. الله دا موږ کوم په بېوسۍ کې الله ډېر دې بېوسه کړو. الله ډېر دې بېوسه کړو خدایه پاکه. الله چې هغه مسلمانه پیغله قیامت کې راشي چې د هغې اختان د یهودیانو په لاس کې، د هغې لوپټه د یهودیانو په لاس کې زما ګریوان ته لاس واچوي چې تا بېغمه بسې کولې، یهودیانو مې د سر نه لوپټې کش کولې. هغه ماشومانو له الله څه جواب ورکړو چې هغې ګیاګانې خوري. الله هغې مور له څنګه تسلي ورکړم چې د پویو ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، ورته ژاړي او ساتي نه خېجي. الله هغه مور مې څنګه هغې له ډاډ ورکړم چې د هغې ځوان بچی په تابوت او په کټ کې وله راوړي چې دا ستا بچی شهید دی. الله داسې خویندو له جواب څنګه ورکړو، داسې میندو له جواب څنګه ورکړو. الله داسې ماشومانو ته قیامت کې څه ووایو؟ الله داسې خویندو ته قیامت کې څه ووایو؟ الله زموږ لاسونه د بېوسۍ دي، الله زموږ لاسونه د مظلومیت دي. الله لاسونه د بېوسۍ دي خدایه. الله موږ بېوسۍ خدایه، الله موږ مظلومان یو. ټولې لارې کافرانو بندې کړي، ټولې لارې تړل شوي خدایه. موږ چېرته لاړ شو؟ الله خودکشي حرامه ده، ورنه خودکشي به مو خدایه کړی وه. خدایه څه وکړو؟ الله یا الله چې بدر ته دې فرشتې رالېږلې هغه دې بندګانو دا دې بندګان دي. الله که په موږ امتحان دی نو ختم که خدایه. یا الله چې حنین ته دې فرشتې رالېږلې د صحابو د نصرت دپاره، الله زما غزې ته فرشتې راولېږه. الله زما مسجد اقصی ازاده که.